مکه ورګه مکه ما سموړه کنه هر سموړه مکه اوس باندې ګراشي مړه لانجی ونی کیږي مکه دانې ما زخه یار جنازه نوکله شاګردانو مې اوس سودا ختمه کړي ورځمه واه ته کې دا خو مړه دي سبا به د مړي ژوندي لازمه غونډې سوداګانې به د خلکو وړي پاسه وای دا تاسو څه کوئ نشې ګولې مچې 11 بجې پراته استه ستیم د 4 بجې دي سوداګانو ته وګوره شابه سوداګانې وباسي شابه یاره نیکه نو تم را باندې د غرمې دمره شملي ووې قسم په خدای نو موږ له بیا خود خوب راشي او بس دا قریب مړه ټوله ورځ یخ ناستو خو د اقربیانو د بابا هم سترګې وړلې والله چې ما ځان ته وکتل زه پوتوم په ځان نیم پې شوی نیکه خدای شته بس موږ خو تا د ښه ډیوټي کوو دا ډیوټي به داسې زه د جنازې نه یم ټولو خلکو سوداګانې ختمې کړې او زما ډېره ډکه ولاړه ده دې ته ډیوټي وایي یاره نیکه نو ستا نصیب خراب دی او یو مړه چې چېرته پاتین شونکي شوي په سبزي منډۍ کې ورځان بسته بیا رازغلی نو خامخا خلکو ښې سوداګانې راوړي تا سره وړي دي تا خو داسې شی راوړي ظالمو وختي مې ټماټر لګول چینجي تېرو ځانګلو سپې سترګې ته رالوېدلي وو بیا به لا په بله غم وختي وم او غلی شئ بابا به لاړ شي ډېرې ته بدرېږي راځه ما ورته ویل خو سره مې پیسې د قرض ابرولو راځه یاره نیکه د قربانۍ ورځې دي لاسونه تې وینځه دې ورځو کې څوک چاله پیسې نه ورکړي ټیک ته ستا خپلې پیسې دي والله که 1 روپۍ هم درکړي کیدای شي د شربت ست هم درته ونه کړي او پټ شي رانه بس زه درسه نه ځم او که ته په خپله ځای لاړ شه ته زما مزدور زه تاله پیسې درکوم چې زه ستا درکوم ابه منې راپاسه چې ځو راځه یاره نیکه نو ما خو تا سره د ټیپرو خبره کړې ما یې ټیپرو ولوګان باندې لینځمه اوس خو د قرضدارو دښمني زه په خپل سر نه شم اغوښتی که نه که سار له راسه لانجه وکړي چې مرونه مه ونیسي چې ته هم ورسره راغلی وې بیا به زه څه کوم زه خو بېوسه سړی یم په خپله خو مالدار یې مونږ خو مزدوران خلک یو که سار له دې مرونه راونیو د دې به څوک ذمه واري او تا باندې لا ما ملا تړله یاره نیکه ملا نه زه نه رالی او تړه بس ایسته چې ستا نه بېغمه شم قبر ته مې کوزوه راځه 100 روپۍ پکې تاله هم درکړم راځه چې ځو راځه دغسې نیکه زما نه رن سړي خوښي داسې دې مخکې ولې نه وي نو نیمه ګنټه هم باس وکړه راځه چې ورشو پسې د دغه نیکه به هم دله درکوي څنګه به یې نه درکوي راځه چې ځو راپاسه راځه راځه چې ورځو بابا خو بېوده شو زه به دغه د الله مل شي پرې راځه چې ځو نیکه داسې کار دی که نه ته به ترې پیسې وغواړې ښه په مینه محبت ورته وایي په مینه مې درکړي په مینه دا پیسې راکړه لکه چې چا له قرض ورکړي که نه خامخا د هغه پیړه بدېږي ما ته پته ده خو داسې کار به وکړي چې ورته وایي پیسې او که انګړه پیچه یې پکې کوله نیکه ما د چپړو باران به مې پیدا کړي 100 روپۍ خو یې منلي دي که نه بېغمه شه راځه دا کور یې ورلې وه شابه ورشه ډېټ ورلې وه نیکه سپی خو ورکړی نشته نه سپی ورکړی نشته ورلې وه قرضدار یې دی ورلې وه داسې بېغم اړو دلې ته پوهېږي په داړو اړوړه کې راځي نه دا پیسې اډوکو ته یې کوزي کړي دي ورلې وه اختر مخه ده نیکه لږه خودرېږو نه ما زنانه منه نه روزي خو دا بس نه روزي مړه یو زنانه نشته دی ورکړه دا راغله شي بیا ورله بیا ووه دا دې لاسه کوي هغه مړه خوبونه کوي ورې خو کوله وپرېښې دی ظالمه څه چل دی لکه په ورم را باندې کړي درځه او دا خو سمرباز خان دی نه کاله وشو پیسې د لوبړه کې راتېرېږي نه چې دا قرضداري له ورکول غواړي ما ته یې پرې نیکه نیک تا چې زما د دې نیک نه پیسې واخیستې چې قربانۍ له به بیا که خېږي در کومه ستا هغه پیسې دونه په دې اړه کې نه ګرځي دله پسې نن زه راوستېمه ته دله په لارو کې پټېږي دا سره ده ښه کړي که نه پیسې یې در کړي ځکه تې پټېږي جومات ته هم نه راځي مونځ یې هم پرېښی دی نو څه وکړم یو ډګر یې نه وامه یاره نیکه زما خو ډېره زیاته غریبي ده ما ویل یو 500 روپۍ کش په واله واچوم ځکه چې یو 500 مې دیاړي ده ما هغې به وله کش واچوم ما ویل بېغمه به یې کړم وله خو والله خو څه راته پاتې کېږي ښه نو دا زمونږ قرض دومره سپک دی چې ته به اوس په کښتونو دا خلاصې چې دونه وستې نه کېږي یو 500 روپۍ دیاړي دی دا نو 50,000 شپېته زره ته د خلکو نه قرض ولېلې چې بیا یې نشي خلاصولی د خدای مسلمانه چې ته 1,000 2,000 قرض غواړه نو تا 70,000 روپۍ د نیک نه قرض کړي دي او بیا دې ورته وایي چې د قربانۍ نه به یې له مخکې درکړمه والله نیکه حالات ډېر خراب شو تا ته به زه څه ووایم یو نوسۍ مې ده د هغې مې پکې واده م وکړو زه څوک هم د کمې راوړم دله نو مړه نو
نو ته به پردو پرېږده بس پیسو کې اوس مشهوره ودونه کې ته پرې نیکه چې منګرو خلک یو دوه کاله مرته صبر یو پنځه څپېړې خو تېر شو کاږم که نه شاګرده بس هغه زرګیز خو به راکې که نه پرې چې بیا خو دې مړه یو خیر دی شاګرده بس پرېږده ظالم بچی څه کې په 100 روپۍ مړی کې اوس نو ته راکړه یو 2000 که نه چې نیک نه یو 15 څپېړې وکاږم نیکه ګپ لګو ما سوري مړه وامې نه یو ډغره دا بس خیر دی دا ګوره حیاتیه ته راغلې ما ته پته ده دونه دې وکتل او انشاءالله د اختر نه پس به دله څه چالو کوم ښه شاګرده دې غریب سړي دا پیسې قرض خلک ولې نه ورکوي نو نیکه پیسې ځکه قرض نه ورکوي خلک چې غریب سړی بیا قرض ختمولی نه شي نو دغه حل دی نو